یا لکه دې کلي کې غوغا جوړه ده خلک وایي د شیشکه راوتې ده که دا څه قصه ده زه خو دې نه یم خبره. او پرون هم 3 کسان یرول دي اما پرون د چینې نه اوبه راډکولې زما هم سر په ګټ ویشتی دی. نه سړی دا به دروغ دا څنګه چل دی چې خلک یاره ستا هم سر په ګټ ویشتی دی. ما خو اوسه پورې چې شی ونه لید زه 12 بجو پورې دوکان کې ناست یم ما خو چې شی ونه خو زه دا قصې پرې دا خلک به ځانه لیږي څوک به څه وایي څوک به څه وایي. زه د اډې ته ځم زما څه کار پېښ شو زه په منډه راځم ته یو 10 منټه پورې دوکان ته کښېنه. رحم الله زه خو ډېر زیات یریږم. مړه د چې شي نه یارېږي د یارې نه مړ شو یریندوکیه ولې زه 1 بجې پورې دوکان کې ناست نه یم زه به منډه ځم راځم او ته کښېنه. هغه خو لاړ شه خو زر راځه. او ته کښېنه زه په منډه راځم یارېږم. الله دې خیر راپېښ کړي داسې خوشې ځي کې دوکان اچول دی د بني آدم خو پکې اړو پاته نه لګي. خو ته ورځې ځان یو پارمټ رالم هغه به چوپم ځان به پرې مشغولوم نور خو زما د مشغولا څوک نشته. ته ورځې کم یو پارمټ راولم د بادام والا راولم که د شټاوري والا نه د بادام والا به صحیح. په دې پارمټ کې خو اړو څه خوند نشته خو چې د اوازونه د څه راځي خو زه پرېږده ګیدړان به وي. رحم الله خو ډېر زیات ناوخته کو او رانغی خو زه پرېږدوه زه به په دې کټ کې لږه ډډه ووهم چې دا خوب مې لږ پوره شي. هغه ویې زه به 10 منټو کې راځم او دا د نیمه ګنټه وشوه رانغی اوس یې دا دوکان هم خوشی نشم پرېښودی بار به یې راباندې ختم شي. مختلف اوازونه راخیږي او د دوکان یې بیخي د ځنګل په منځ کې جوړ کړی خو زه الله دې خیر راپېښ کړي زه به ورته لږ اوده شم. چې دا چغه چې شواله یا الله یا الله خیر یا الله خیر استغفر الله استغفر خو زه پرېږدوه زما څه وهم به یا به سلانډیانې. داسې ښکلې خپې غځول دي ته باید چې چېرته په بنګله کې پروت یې ته زما په دې دوکان کې څه ګورې دلته خو زه د مرګه په غیر څوک نه پرېږدم نن به زه تا وژنمه. تا به زه بیا راځم صبر وکړه. چې دا سره ګوډاګۍ څوک ګلستان دې دوکان نه تختل ته پیریانې رحم الله پسې ځان رسوه. لکه ولې دا رامنډې ولې وایه دومره ګبره ولې رحم الله ستا دوکان کې پیریان دي ستا دوکان کې یو سره غونې ګوډاګۍ وه زه ویرولم. څنګه سره ګوډاګۍ وه او دوکان دې خوښه پرېښو؟ او دوکان مې ورته خوښه پرېښودی دی. څه شی و؟ ګوډاګۍ وه سره غونې. ته څه شي ګوډاګۍ وه ته راشه څه شی زما دوکان کې دم 5 کال دی ما پکې اوسه پورې څه شی ونه لید. راشه څه شی زر دا دوکان به څوکړاو کړي زر کم دی دلته خو څه شی نشته راشه دوکان خو دغه خوښه پروت دی ما څه شی وښیه که نه دغلته یو سره غونې ګوډاګۍ وه ما پسې خوله وازه کړوه. تا پسې به چېرته ستا وهم به مړه دلته زما 5 کال دی ما څه شی ونه لید داسې ته یارېږې مړه ما غټه ګناه کړې وه چې تا ته مې دوکان حواله کړو مړه څه شی دی دلته خو څه شی نشته یارېږم او دا څنګه شی و؟ تور غونې شیزو مړه ته ځانه ګډې وډې وې کله وې سور شیزو کله وې تور شیزو داسې کار وکړه ستا ته خپل وهم دی چې شي یارولی داسې کار کوه راځه چې دوکان بند کړو سبا به دې له وخته بره د غره سر کې چې هغه پیر دی هغه ته به دې رسومه ته چېرته یېرېدلی پاڅه چې اوس د دې ځینې ځو یوه بجه ده. غلی راځه پیر دغلته اخوا دې کانډر نه شاته ناست خو ته به خبرې ډېرې نه کوې ښه او غلی راځه پیر دا پورې مخامخ ناست دی دا ډېر زیات رسېدلی پیر دی
او ته راځه یو 2-3 زره روپۍ به ورکړو خو چې دا سایه ختم شي راځه 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 السلام علیکم پیر صاحب څنګه یې ښه او خیر دی بچوړو تاسو رالی کته کینئ کینئ ستړي مه شئ وایه ولې څه مسله ده خیر پیر خو دی صاحب بیګا په 10 بجې مې دا هلک د دوکان ته کېنولو خپل هغه دوکان ته او دی چې شي یارول دی کله و چې سور شی دی کله و چې تور شی دی یېرېدل دی د شپې 12 بجې وې نو دې شي اوس موږ ډېر تنګ کړي څه تعویض یا راکړه یا څه نور چې چل وکړه خو دې غضب نه موږ خلاص کړه چې 100 روپۍ راځي دا خو ډېر سنګینه او خطرناکه مسله ده د دې دپاره به دی یوه خطرناکه چیله لګوي دله به زه تعویض ورکړم او دته به زه قبر وښیم هغه قبر به دی سپړي هغه د یو وړي ګوډاګۍ قبر دی او هغه قبر کې به دی یوه شپه کوي او دا تعویض به یې ځان سره په موټي کې جوخ نیولی د دې نه په غیر نه کېږي که دې ته دی وړوکی تیار یي ښه که نه تیار نو پاڅئ خپې سپکوئ او سیده ځئ پیر صاحب دې زر خو به درله وچوي داسې ته اسانه غونته کې چیله ورته وښیه چې هغه وکړي دې زر خو به درله وچوي دی خو له کوره بهر ته نه شي وتی پاڅئ تاسو چې دا چیله نشئ لګولی او دا خبره درته کومه چې دی به یوازې ځي ته به اوس تر صرف د مخبرۍ لارې پورې ځې واپس به ترې راځې که دا چیله لګولی شي ښه که نه شي لګولی دغه شی به په ده پسې هره شپه راځي او یا به یې دا شی وجني او یا به دغه قبر کې شپه کوي دې دوو خبرو ته تیار شئ یا دغه شي ته تاسو دواړه ځان ټیک کوئ اول به دی وجني او بیا به دا وجني او ښه که دې قبر نه دی راوتښتېده نو بیا د دې نه بله یوه چیله ده هغه دې نه خطرناکه ده هغه به بیا لا ګل حسین دا پیر صاحب خو بله خبره نه مني نو ته به دې قبر کې شپه وکړې ته خو ماسخوتن کې د کوره بهر ته نه شي راوتی رحیم الله چې زما او ستا د مرګ سوال یې پکې نو زه هرې خبرې ته تیار یم پیر صاحب بس دا وړوکی تیار شو یقین خو مې پرې نه راځي دی به خو دا خبره ته کوم پیر صاحب چې دی زه بوتلی شم د مخبرۍ لارې پورې او بالکل د مخبرۍ لارې پورې تللی شو خو د مخبرۍ چې کوم کانډر دی د هغې نه که دې خپه دننه کړه نو بیا به د ځان د مخبرۍ د کانډر نه به دننه نه ننوځي او بله خبره دا چې دی به ځان سره بیلچه او کاشۍ نه وړي هلته به ده ته تیاره بیلچه پرته او کوم وړوکی قبر چې په مخبره کې کوم دی واړه قبرونه هغې کې به یو قبر کولاو کړي هغې کې به دننه دا تعویض به ځان سره جوخ ونیوي او هغه مړي سره به دی خوا کې څملي ټیک شو پیر صاحب دا تعویض راکړه زه دا تعویض والا دا به دې وړوکي له ورکړي او دی په جیب کې کښېږدي وسلان کې ځان سره به جیب کې کښېږدي او بیا چې دی کله ماسخوتن مخبرۍ دی ته نو دا به دله ورکړي او بس 1000 روپۍ راکړه کی خو 3000 خو تاسو په لومبي ځل رالی 1000 روپۍ راکړه جو بس ځئ الله ښه د آباد ساته ټیک شو پیر صاحب دا والا دا 1000 روپۍ دي موږ لاړو د لوی الله په امان دعاګانې راته کوه ځئ الله مل شه حق پیره حق پیره حق زما کار وشو او دیو به په تباونو تباه شي ګل حسین داسې کار دی چې 11 بجې شو یا پیر موږ ته 11 بجې خیر وي نو ته مخکې کېږه چې ځو او مخبرۍ پورې دې زه ورسوم رحیم الله زه خو ډېر زیات تیارېږم ته به زما په ځای دې قبر کې شپه ونه کړي پاڅه تا ته خدای دې غر کاغه پیر صاحب ته یاد کړی وي تا ته یې وویل دی به بوځي د مخبرۍ لارې پورې او د مخبرۍ د کانډر نه به ته خپه نه درنه کوې ته یاد کړی وي یارېږه مه یوه شپه ده وکړه که دا شپه دې ونه کړه نو د دغه شی بیا ځان مات ته تیار که اول به تا وجني او بیا به ما پاڅه چې دوکان بندو او تا زه مخبرۍ ته رسوم یوه شپه ده که نه یوه شپه وکړه یا الله زما د توبه اوس یوه شپه دې قبر کې نشي کولی دا به موږ مرو د دې دنیا نه به هجرت ته اوس یوه شپه نشي کولی پاڅه چې ځو پاڅه نور مازغه مه شاټ کوه چې مخبرۍ دې رسوم هغه رحیم الله خو رانه واپس لاړ الله دې خیر کړي چې عجیبه عجیبه اوازونه خیږي عجیبه عجیبه اوازونه راځي خو رحیم الله ماته وایي چې هر قسم شی ته له مخې راځي نو ته به ترې نه یارېږي چې دا پورې چې شی ولاړ دی یا الله خیر چې دغه پکې لا چې شی دی
وای یا الله خیر. درې شیره خو راته دغلته مخې ته شو، خو دا خو لا شوروا چې مخې ته به څه کېږي. دا یو دوکان دی هغه هم بند دی. زه وردېږه په دغه لاره به دې مخبرۍ ته ننوځم. یا الله خیر یا الله خیر. ډېر خطرناک اوازونه خېږي. سبحان الله سبحان الله. یا الله خیر یا الله خیر. بس دا قبر صحیح دی، دا وړوکی دی، دا به اوس پړم. بسم الله. یا الله خیر. ته پکې خیر واچې. وردېږه تبۍ خو راښکاره شو، ته وردېږه د تبۍ په لاس اوچتوم. زه ستا نه مخکې دې قبر ته راننوتې یم. وردېږه چې تصدیق زما دې خواله راشي، ستا د ټول پلانه زه خبر یم. تا زه وژنمه، تا زه پرېږدمه نو وردېږه ځان غلی کوم. اوس صبر وکړه، ستا به زه کورنۍ وباسم. انسانانو او په پیرانو سم ایمان راوړلی، اوس به زه ستا کولمې وباسم. دې وګوره چغه چې شوی مړی راپسې راپاڅېد کو. ای بیا پیری خو راپسې دلته مه راغی. استغفرالله ای پیری ما پرېږدې که نه بیا به نه راځم. ګلي صاحب تخ پوله زور ورکړه. وردېږه زر به زه درالمه چې واجویې مې نه مې پرېږدمه. یالله شکر دی چې راخلاص شوم دی. یالله شکر دی. دا خو زه د پیري که په قبر ننوتې وم. یالله شکر دی. لا اله الا الله ولا اله الا الله. ای رحیم الله راشي که نه شاته راپسې چې شی را روان دی. ملا هلال په ګټو ویشته. یا الله شکر دی چې دا اډې ته ترې ورسېدم. شکر دی ګل صاحب چې ځان دې ترې راخلاص کړو، کنې په حق قبر کې به چوپلی وي او اړو پته به دې نه ولګېدی. ما کې خو تش هډوکې دي، غوښه هم نشته، خو دا بلا به زه خامخا مړه کومه. اوس ځمه بل څه پلان پسې جوړوم. هغه رحیم الله سره هم اوس ځمه سلا کوم. دا خو یوازې په ما نه کېږي. اوس زه ځمه ځان کور ته رسوم، د دې بلا څه غم وکړم او ختمه یې کړم.